ایران ته د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو د لوړ پوړي معین محمد ابراهیم صدر په مشرۍ د اسلامي امارت د پلاوي سفر د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وی ښاغلي صدر د ایکو اقتصادي نړیوالې همکاري سازمان په څلورمه غونډه کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته سفر کړی دی. ښاغلي قانی همداشان د سفر موخه د سیمهییزو همکاریو پراختیا او د اقتصادي همکاریو سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا بللې ده. هیئتی به رهبری سرپاسوال الحاج مولوی محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله به منظور اشتراک در چهارمین نشست سازمان همکاری های بین المللی اقتصادی ایکو که با حضور وزیران امور داخله در تهران برگزار می گردد به نمایندگی وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان عازم جمهوری اسلامی ایران شد. هدف از این سفر اشتراک در نشست متذکره و همچنان گسترش همکاری های منطقه‌ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی عنوان شده است. په همدې حال کې ځینې کارپوهان هم په نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د پلاویشتون د هیواد په ګټه بولي. اشتراک نماینده افغانستان در محافل و مجالس بین المللی یک امر بسیار مهم و اساسی است و این به نفع افغانستان است. نمیشه که ما جامعه جهانی افغانستان فراموش بکنن و در مسائل بین المللی و مسائلی که اینا در مورد افغانستان تصمیم گیری میکنن در روز نماینده افغانستان حضور نداشته باشه و هرچی که اینا دلشان بخواه فیصله بکنن. بنابراین من اشتراک نماینده افغانستان رو در چنین مجالس به خیر افغانستان میدانم. اشتراک کردن در یک گردهمایی کلانی که به خصوص به منظور ایجاد یک مسائل فنی و رشد فن و خصوصا فن تجارت ایجاد میشه، فکر میکنم که برای مملکت فوق‌العاده است. نه تنها برای خود از لحاظ عملی فوق‌العاده است، بلکه از لحاظ تیوریکی هم بر ما بسیار عمده است. د کارپوهانو په اند د سیمهییزو موضوعاتو اړوند نړیوالو غونډو کې د اسلامي امارت د پلاوي ګډون کولی شي د اړیکو د پیاوړتیا او همداشان په بیلابیلو کچو کې د همکاریو د پراختیا لامل شي.